زما محترمو د حروف تهجه په لحاظ سره دا د عربو سو علما دي او زما په لاس کې دا کتاب دی نظرة النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم. دا تقریبا 12 جلد کې علماء لیکلی او د حروف تهجه الف نه شروع کړي یا پوری په زرګونو سوونو صفات حمیده او مذمومه ذکر کړي دي او بیا کوم صفت خپل صفت او بد صفت داغي تذکرہ د قرآن پسو آیاتونو کې دا په نبوي احادیثو پسو احادیثو کې دا د صحابه کرامو په آثارو کې سو آثارو کې دا فقها مفسرین او محدثین اقوال پرنا کې نو ډېر یو خپل انداز سره دا بیان کړي. نو د حروف تهجه په لحاظ سره اول حروف تهجه کې هغه الف دی. نو الف دا د شروع اچولې دا نو الابتحال یو ټکی یې راوړی دی. نو یو صفت ستایلی شوی صفت حمیده الابتحال. ابتحال دا د بهله او د بهل یا د بهل نه دی. علماء کرامو د دې درې معنی ذکر کړي. یو معنا تخلیه ته وي خالیوالی ته، دویم معنا ابتحال په معنا د دعا سره عاجزه سره تضرر راز او نیاز سره، او دریم نمبر قلت فی الماء د اوبو کموالی ته بهلا او ابتحال وي. نو دلته کې صفت حمیده په طور چې ذکر کیږي نو هغه د دین بیا مباهلم ده. مباهله ملعنه او لعنت ته ویو، لعنت ته وی لعنت ته. یو سړی دوه کسان دي په یو خبره کې اختلاف دی او دا یو سړی وي زه په حق یم او دا بل وي زه په حق یم. نو دی خپلو کې دا قول وکړي چې کوم انسان عموم کې ظالم او پناهک او په د د الله رب العزت لعنت وي نو دی عمل ته مباهله وایي. دې ته څه وایي؟ مباهله. نو مباهله هم د دین دی. نو اصل کې بهله لعنت تم وایي. حدیث پاک کې راضی نبی علیہ السلام فرمائی من ولی من امور الناس شیئا فلم یعطهم کتاب اللہ فعلیہ بہلت اللہ. کم انسان چې د مسلمانانو امیر جوړ شو، د مسلمانانو حاکم جوړ شو، د مسلمانانو بادشاہ جوړ شو، فلم یعطهم کتاب الله او د دین وروسته بیا هم د الله کتاب دی ته ورنکړ، الله نظام ورته ورنکړ، شریعت ورته ورنکړ، اسلامی حدود او تعزیرات ورته ورنکړ، اسلامی احکام باندې خپل علاقہ او ملک مزین اونګرځول. نبی علیہ السلام فرمائی فعلیہ بہلت اللہ اے فعلیہ لعنت اللہ. فضل اللہ پاک سے روایا لعنت تے خواہ ستاسو ټول حکمرانان الحمدللہ ټول ملعونین دی. ټول سدی دا اللہ دا طرف نبی پا لدڑو کربها عربها لعنتون وریگی خواہ. ذکر دا دا مسلمانان و پاکستان حکمرانان دی فلم یعطهم کتاب اللہ. دی ملک پاکستان مسلمانان دا اللہ کتاب ورکڑے نہ دے، دا اللہ نظامی ورکڑے نہ دے، دا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دا زبان مبارکنا دا اللہ دا طرف نا پدی باندې سو وریگی وایا لعنت. سشے جی نفعلیہ بہلت اللہ نبہلا بمانا دا لعنا دا لعنت سرش. لہذا دا ابتحال یو مانا شو دا بہلنا پا مانا دا لعنت سرا او یو مانا دا تضرع عاجزی اللہ رب العزت دعا اور اللہ نا غفتا. قرآن پاک کی نو پدی قرآن پاک کی پیو آیات کی ددی تذکرہ راغلی دا، یولس احادیث کی تذکرہ راغلی دا اور پنہ آثارو کی ذکر راغلی دے. قرآن پاک آیات ما تلاوت کو اگا آیات دے دا سور آل عمران آیت نمبر 60-61 چکل دا نجران دا عیسیانو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغے او بیا اغی دا حضور پاک سر مناظرہ اکڑلا. نبی علیہ السلام تیوے مون پا حق ایو. نبی علیہ السلام مردے تاسو پا حق نہیں، تاسو ایمان ندے روڑے. داغی وجہ دادا چھ تاسو کی دری کارون دی. تاسو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی گنیو، حالان کی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی ندے. تاسو نسلیب عبادت کوئیو او دریم نمبر تاسو دا خنزیر غوغا خوریو او دا طول خبر دا سندا، لہذا تاسو پا حق نہیں. دا یوش بیت کسانو دا نجران عیسیانو سپکی علماء سپیران سرداران نبی علیہ السلام دیتو ویلے وی راضی مباہلہ بوکو سب وکو جی
قرآن پاک کی راضی اللہ رب العزت فرمائی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل دغه ټکی تذکرہ قرآن کې راغلی دا که نبی علیہ السلام ته الله فرمایي که د دومره واضح دلایل نه رستو دی حق نه قبلی ورته وی راشي میدان ته شي تاسو خپل خاندان روغ غواړئ خپل بچیم روغ غواړئ خپل ښځې او اولادم روغ غواړئ زه به هم روغ غواړم ثم نبتهل ثم نلتعن بیا به موږ لعنت ولیږو په هغه چا باندې چې کوم انسان په ناحقه کوي نو نبی علیہ السلام دې ته د مباهلې دعوت ورکړ سی ورکړ جی د مباهله نو مباهله دې ته وایي ښه مباهله په اسلام کې مشروع ده چې کله تا ته پته ولګي چې جانب مقابل زما هغه حق دلایلو ته غوږ نه ږدي او هغه د حسد او د کینې نه کار اړي یا هغه مقابل جانب هغه مداري دی هغه مسلمانان دوکه کوي او مسلمانان چالاکي زده ده نو لہذا بیا ورته د مباهلې دعوت به ورکړي نو مباهله بالکل مشروع ده څه وخت کې ما په جهاد باندې مسلمانان ته د مباهلې دعوت ورکړه بیا یو مولا شاته ویلو شاګرد ته وایي دې په دې نه پوهېږي چې مباهله خلک مسلمان سره کوي که کافر سره کوي په خبره باندې پوهېږي حالانکه حضرت سے خپله نو خبر چې مباهله مسلمان سره هم شته او کافر سره هم شته کافر سره خو دې آیات نه ثابته ده مسلمانانو سره حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی الحق معی صحابو ته عبداللہ ابن عباس وی حق ما سره دی او کسو فمن شاء باهلته کسو پیرا میدان ته جو سره مباهله کومه عبداللہ ابن مسعود نور صحابو ته د مباهلې دعوت ورکړی دی امام ابن حجر اسقلانی امام اوزاعی رحمه الله پر رفع الیدین باندې په حرم شریف کې د مباهلې دعوت ورکړی دی امام ابن حجر اسقلانی رحمه الله فتح الباری شرح د بخاری کې لیکلی دی و امام مباهلې کړي دي او چې مباهله مې چا سره کړې ده په یو میاشت کې دننه الله پاک والی دی لہذا مونږ هم که څوک زمونږ دلایلو ته غوږ نه ږدي او حسدګر دی مباهلې ته میدان ته شه راځه که زه په ناحقه ومه زه د غیرو ایجنټ ومه زه امت کې انتشار پیدا کومه یو میاشت کې دننه به مې الله تباه کي امت به رانه خلاص شي او که نه بیا په تاسو په ناحقه وي نو الله بس تاسو هغه باطلوال هم خلکو ته څه کي وایه ښکاره به کي نو الحمدلله مونږ مناظرې ته هم تیار یو څه ته هم تیار یو مباهلې ته کوم یو مسله د جمهوریت باندې نه کوم موقف چې ما اختیار کړی د دې منبر حق نه چې کوم مسله زه بیان کوم په هرې مسلې ته زه تیار یم الحمدلله زموږ موقف ټوس دلایلو سره بنا موقف دی داسې اسې بوسو لاندې اوبه نه دي لہذا دا قرآن خپله ناخبر دي نو مباهله مسلمان سره هم شته نو دوی وایي صحیح ده موږ مشوره کوو سبا راځو بیا تاسو ته وایو خپلو کې مشوره وکړه چې کوم پکې هغه سردار او مشر و هغه ورته ویل د الله بندګانو وایي دا د الله نبي دی او که تاسې منی نه ګورئ مباهله ونه کړي الله به هم غرق کړي داسې به الله غرق کړي چې ستاسو نوم و نشان به پاتې نه شي نو سبا راغل نبی علیہ السلام په وخت مقرره باندې حضرت حسن حضرت حسین حضرت فاطمه د لاس رانیولي دي او میدان مباهلې ته حاضر شو نبی علیہ السلام حاضر شو عیسایان هم راغل وایي چې موږ مباهله نه کوو مباهله موږ نه کوو وایي البته روغ او صلح در سره کوو نو بیا صلح وکړه نبی علیہ السلام پې ټیکس مقرر کړ جزیه پې مقرر کړه چې سالانه به دومره کپړې راوړي دونه زغرې دونه اسونه دونه فلان دا ټیکسونه پې مقرر کړل او مباهلې نه ځان وساته نبی علیہ السلام وفرمایل که دې مباهلې ته غاړې ښودوې قسم په الله دا ټوله وادي او دا ټوله میدان به الله په دې باندې د اور نه ډک کړی وی حتی د دې په ونو کې به مارغان هم د دې د الله د عذاب نه بچ شوي نو د مباهلې د حق مدد الله رب العزت کوي نو مباهله ابتحال د مباهلې نوم دی مباهله دغه ته وایي چې ما تاسو ته ویلي چاته د حق د دعوت د ښکاره کولو دپاره نو یو بل باندې لعنت لګلو تم مباهله وایي نو دې تذکره شوې ده خو ابتحال بیا خصوصي توګه هغه چې راغلی دی په احادیثو کې په معنا د تضرع او د عاجزۍ سره سړی عاجزي کوي او الله رب العزت نه دعا غواړي یو دعا ده او یو ابتحال دی نو دعا دي ته وایي حدیث پاک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم لاسونه داسې اوچت کړی ما ته وګورئ دیولو سره برابر دې ته دعا وایي او ابتحال دې ته وایي ابتحال دې ته وایي چې بیخي لاسونه نو مختلفو روایاتو کې راغلي چې حضور پاک به کله دومره دعا ته لاسونه اوچت کړل چې د ترخونو سپینوالی به د حضور پاک ښکاره شو هغه به چمک ووهه
اب ښکاره شو. نو دا دعا ده چې ولو ته مخامخ لاسونه اوچت کړي او چې بالکل ابتحال دې ته وایي. ابتحال انتهایي د سخت حالاتو په وخت کې انسان باندې سخت مصیبت راشي، سخت مشکل راشي، سخت حالات راشي، بیا د انتهایي عاجزي کوي، لاسونه انتهایي اوچتي، دې ته ابتحال وایي. نو دغه دعا الله رب العزت بیا خامخا قبلوي. مختلفو روایاتو کې راځي، یو حدیث پاک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته د عبدالقیس وفد راغی. وفد عبدالقیس دا یو قوم او دا ټول چې بیا راغل نو ټول په ټول قوم دا ډېر ښه نرم خلک وو، نو دا ټول مسلمانان شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم داسې قبلې ته مخ کړه، حدیث پاک کې راځي، او لاسونه اوچت کړه. وابتهل وجهه ها هنا من القبلة یعنی عن یمین القبله. حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام د قبلې ښي طرف نه داسې د مخ راوړ ابتحال یې وکړ او بیا لاسونه اوچت کړل. حدیث کې راځي حتی استقبل القبلة ثم يدعو لعبد القیس. قبلې ته مخ کو، لاسونه ښه داسې اوچت کړل او بیا د ټول وفد ته دعا وکړه او ډېره دعا ورته وکړه، ځکه دا په نرمۍ سره اسلام ته غاړه کېښوه. او بیا وفرمیل ان خیر اهل المشرق عبد القیس. وی په مشرق کې د مشرق اهل مشرق په بهترینو خلکو کې بهترین خلک دا عبدالقیس خلک دي، ځکه اسلام یې راوړو په ډېره اسانۍ باندې. نو بهرحال دا په احادیثو کې د دې هغه تذکره راغلې ده د دعا او د تضرع او د عاجزۍ. حدیث پاک کې راځي یو صحابي فرمایي وی نبی علیہ السلام چې کله د غزوه حنین نه فارغ شو نو وی نبی علیہ السلام ابو عامر رضی الله عنه راغوښته او د څو صحابو امیر جوړ کړ او تاسو لاړ شئ او تاسو ته دا کوم کفار چې د حنین میدان نه تښتېدلي او بیا او تاسو ته هم تللي دا هم د حنین د جنگ میدان دی. نو نبی علیہ السلام صحابه د ابو عامر رضی الله عنه مشره کې واستول تاسو جهاد ته لاړ شئ. نو ابو عامر رضی الله تعالی عنه او صحابه چې کله لاړل نو درید ابن سمه یو بوډا مشر سپینګیری تجربه کار کافرو چې په جنگ حنین کې نو کافرانو ته مشورې ورکړې وې، نو هغه بوډا مردار کړ. یاد ساتئ ګرچې دا وضاحت مونږ بار بار کړی، په اسلام کې د ماشوم د زنانو د سپینګیري او د پیر او د راهب او د عالم د کافرانو په دې شرط باندې قتل نشته چې هغه د مسلمانانو خلاف د کافرانو سره مدد نه کوي. ښه ځینې دا خبره مطلق ذکر کوي، مطلق نه ده. که یو ماشومه ده یا ماشوم دی، یو ښځه ده یا یو سپینګیری دی، یا د کافرانو یو پیر راهب او عالم دی او د اسلام خلاف مسلمانانو خلاف کافران سره په سب کې ولاړ دی یا مشورې ورکړي، د هغه قتل بالکل څه شی دی وایه هغې کې څه مشکله نشته. نو درید ابن سمه دومره بوډا و، سترګې کار پرېښې وریځې رابېدلې وې، بیخي سپین ږیره و، خدای د حضور په امر سره مردار کړ، ځکه مشورې د اسلام خلاف ورکولې. نو دی یې مردار کړ. نو او د ده هغه ټول لښکر شکست وخوړه، خو یو کافرو ابو موسی نوم و، هغه راغی او د ابو عامر رضی الله تعالی عنه پسې په ده باندې یو غشی وویشته، دا کوم چې د صحابو امیر و. نو یو غشی ابو موسی راوویشته کافرو او په دې ګوډه کې هغه غشی ښخ شو، هغه غشی مکمل ننوته دې زنګون کې. نو ابو عامر رضی الله تعالی عنه ورارو حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي ما چې تر وکته چې کافر وویشته په دې زنګون باندې، ما ته ویل ما ورته ویل چې وویشته وي هغه کافر وویشته ما وي به زه هغه کافر پسې په منډه شوم چې ده پسې ور منډه کړه نو کافر رانه منډه کړ. وی ما ورته نو پیغور ورکړ، وی ما ورته ته څنګه آزاد سړی چې اوس ما نه منډې او تښتي، نو کافرانو خو غیرت پکې و. په خبره پوه شئ نن زما مسلمانانو حکمرانو کې نو په خوردبین باندې هم غیرت د غیرت نوم دوی هم نه راځي، دوی ډېر بې ضمیره حکمرانان دي که نه. زه یم چې بس زه یم چې د دې د صفات مضمومه بیانوم امت ته، په خبره وي خو تر قیامته ختمیږي نه که نه، د دې دومره صفات مضمومه دي. 12 جلده ځکه 40 جلده پې لیکلی کېږي. نو هغه کافرانو غیرتمند وایي چې ما ورته وویل چې ته تښتې دا څنګه ځوانې، بس فوراً راتاو شو، را مخې ته ودرېده، جنګ شروع شو، ما باندې ګزار کړو، ما مو کړه خو بس کافر مې مردار کړ.
کافر مې مردار کړ بیا تره ته راغلم وایي هغه راته هغه د غشې وباسه غشې مې د خپې نه شروع بهر کړ د هغې نه اوبه روانې شي وینې زوی ته روانې شي زخم ډېر زیات نو بس حالات یې خطرناک وو د ابو عامر رضی الله تعالی عنه نو وایي ما ته ویل شو وراره زه شاید چې وفات شم شهید شم خو چې کله ته نبي صلی الله علیه وسلم ته لاړ شي نو یو خو ورته زما دعا سلام کوه ستا ورته چې تا کوم امیر جوړ کړی د مجاهدینو هغه شهید شو او تاسو ته دعا سلام کول او دویم نمبر دا چې ورته ووایي چې زما دپاره د الله رب العزت نه بخښنه غواړي نو حضرت ابو عامر رضی الله عنه دا کلمات ویلې او په دې لښکر باندې خپل نایب امیر جوړ کړ هغه شهید شو حضرت ابو موسی فرمایي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم او بیا چې حضور مې وکته نو نبی علیه السلام په یو کټ باندې پروت دی داسې کټ باندې پروت و چې د کجورو د دې څانګو نه د هغې هغه بڼ جوړ شوی و بره به بستره نه ده نبی علیه السلام داسې په دې اړخ باندې پروت دی نو هغه د کټ هغه بڼ د نبی علیه الصلاة والسلام په دې ملا مبارک کې چاقونه جوړ کړي دي کرښې جوړې کړي دي زه ورته راغلم نبي صلی الله علیه وسلم ته او ما ورته خبر ټوله کیسه مې ورته وکړه او بیا مې ورته وویل چې زما تره در باندې سلام ویلې او بیا ویل چې ما لپاره لږه دعا وغواړه استغفار وکړه وایي نبي علیه الصلاة والسلام مې چې اوبه راوړئ وایي اوبې راوغوښتې نبي علیه السلام اودس وکړو او د اودس نه بعد فرفع ثم رفع یدیه بیا نبي علیه السلام لاسونه څه کړل اوچت کړل او دیو کا اللهم اغفر لعبید ابي عامر اے الله د ابو عبید ابي عامر مغفرت نصیب کی داغه بخنه نصیب کی او لاسونه دومره اوچت کړیو صحابي فرمایي ورأيت بياض ابته د نبی علیہ السلام د ترخ د سپینوالي ما وکته حضور داسې لاسونه د ابتحال دی دا څه شی دی چې کله دعا وکړله بیا څه وفرمایل یا الله د ده بخنه نصیب کی او بیا وفرمایل اللهم اجعله یوم القیامه فوق کثیر من خلقك من الناس خدایا عبید ابن ابي عامر رضی الله عنه په ورځ د قیامت د ډېرو خلکو د پاسه کې د ده مقام ډېر زیات اوچت کې دا دعا ورته وکړه بیا ما ورته ویل جي زما دپاره لږ استغفار وغواړئ زما دپاره هم بخښنه وغواړئ دا کله کله مو کوي ښه دا مو که مه ضایع کوئ نو نبي علیه السلام بیا ما دپاره لاسونه اوچت کړه دی وفرمیل اللهم اغفر لعبد الله ابن قیس ذنبه یا الله د عبدالله ابن قیس ګناهونه معاف کا وادخله یوم القیامه مدخلا کریما او د عزت ځای جنت ته په ورځ د قیامت باندې داخل کا نو دا دعاګانې نبي علیه السلام څه کړلې وکړلې لہذا ابتحال وي تضرع الله په دې ماتم نصیب کړي او تاسو ټولو ته دې ما نصیب وفرمایي نو صفت حمیده دا دی چې کله دعا کوئ او داسې یو طرف ته شئ او څوک نه وي خاموش وي ذهن دې په سکون کې دی په آرام کې دی دغه وخت کې الله پاک نه دعا غواړي او دعا په شکل دعا نه دعا په شکل ابتحال چې دا لاسونه انتهایی الله پاک ته اوچتي انتهایی عاجزۍ په شکل صورت کې نو د دې ډېرې فایدې دي یو فایده دې سره دا ده د مالي کې چې دې سره د الله پاک محبت دا حاصلېږي دې سره څه حاصلېږي د الله پاک محبت دویم نمبر دا چې دې سره د الله رب العزت سره د مسلمان تعلق پیدا کیږي دریم نمبر فایده دا ده په ابتحال کې چې د زړه سکون انسان ته خلک ویره بس بلا خلک مونږ ته راځي زړه سکون راته نشته ته الله پاک ته وژاړه چې سکون پیدا کیږي که نه پیدا کیږي خیال دی تا خو ځان لوالي حالت کې الله ته جوړلی نه دي سکون د کومه راشي نو د زړه سکون ملاوي څلورم نمبر دا چې کله دغه دعا د ظلم او د زیاتي او د ناروا کار نه وه نو الله رب العزت دا دعا خامخا قبلوي دا دعا الله پاک غالب وخت کې قبلوي نو لہذا د ابتحال دا کوم صفت چې دی مونږ او تاسو دا خپل کو الله پاک دې ماته او تاسو ټول د عمل توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین